السلام علیکم. زه یم صاحب زرا او تاسو کته شي صاحب زرا افیشل یوټیوب چینل. نن نوی ویډیو د ګوګل باره کې دا د ګوګل یو نوی اپلیکیشن لانچ شوی دی. په دې اپلیکیشن کې څه دي دا به موږ تاسو ته ښایو. که تاسو زموږ په یوټیوب چینل باندې نوی نو پلیز زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. زه به د موبایل سکرین ته دا به زده کوم چې دې اپلیکیشن کې څه دي او څنګه کار کوي. ته جی فرند موږ راغلو د موبایل سکرین ته. دا اپلیکیشن دی چې د دې نوم دی ګوګل ګو. دا به تاسو پلی سٹور نه ډاونلوډ کړئ. دا به اوپن کړئ. دا تاسو کته شي د دنیا په سر کوم ویب سایټ چې دی هغه دی کې موجود دی او بر تاسو سر کې وګورئ ګوګل چې دا دی ګوګل والو دی. اولنې دی سرچ. تاسو شي سرچ کول غواړئ نو هغه به تاسو دی کې سرچ کړئ. بیا ورپسې دی ګوګل وایس سرچ. وایس سرچ کې تاسو خپل اواز سرچ کولی شئ. په اواز چې تاسو څه وایئ نو هغه به تاسو ته اوپن کیږي. بیا ورپسې دی کیمرا ترانسلیشن. ایمیج دی. ایمیجز کې تاسو دی کې دنه فوټوان کتلی شي او خپل موبایل کې سیو کولی شي. مثال کې ګډ مارننګ شو، ګډ نایټ شو، وال پیپر شو، نیچرل فوټبال دی کې هر قسم فوټوان تاسو کتلی شي. بیا دی کې گیفټونه دي، مختلف قسم گیفټونه دي، هغه تاسو ځان ډاونلوډ کولی شئ په مسنجر په واتس اپ باندې یو بل ته لیږلی شئ. بیا دی کې ګوګل هم د ځینې کار کوي. بیا چې تاسو ډاونلوډ کړئ هغه ډاونلوډ کې پروت دي. بیا کله دی کې فیسبوک، انسټاګرام، اولکس، ویکیپیډیا، علمي دنیا دا هر څه دی کې خپل دي. بیا به تاسو اپلیکیشن باندې بیا به تاسو سایټ بدل کړئ چې د بل سایټ ته تاسو راشئ نو ډېر د کمال ټاپ 10 چې کوم دي اپلیکیشن هغه به تاسو ته دی کې ښکاري. مثال کې دا وګورئ ټاپ 10 کې دي فیسبوک، ویکیپیډیا، اولکس، انسټاګرام، علمي دنیا، ټویټر، اس پی ان دا هر څه تاسو دی کې کتلی شئ. بیا که تاسو راشئ سوشل ته وګورئ نو سوشل کې وګورئ واتس اپ شو، فیسبوک شو، انسټاګرام شو، کوم سوشل میډیا اپلیکیشن چې دی هغه به دی کې تاسو ته ډېر په اسانه ملاویږي. مخکې به موږ د دې یو اپلیکیشن به موږ ډاونلوډ کوو، هغې سره به زموږ د موبایل میموري هم فل شله، بیا به موبایل صحیح کار نه کوو. نو اوس دا هر څه تاسو په دې یو اپلیکیشن کې کولی شئ. دې کې بیا که انټرټینمنټ کې هم دي. بیا دې کې تاسو وګورئ یوټیوب دی، ډیلی موشن دی، زی 5 دی، سونی لایو دی، ټیک ټاک دی، بالیوډ هنګامه دا پکې هم دي. بیا که تاسو راشئ نو دې کې ګوګل هغه بار به چې کوم موږ انسټالول د پلی سټور نه جدا هغه اوس په دې کې هم دننه دي. ګوګل میپس شو، ګوګل پلی، ګوګل نیوز، ټرانسلیشن، سپورټس، ریسټورنټ، فوټوز دا پکې هم دي. بیا که موږ راشو نو گیمز د گیم شوقیانو لپاره هم ډېر زبردست دي. کته بیا تاسو دې کې د ګوره سنیکس وګورئ، بالیوډز وګورئ، کرکټ کویډز وګورئ، بلاندې کرکټ وګورئ نو هر څه دي کې. بیا که موږ وګورو د سپورټس کرکټ ESPN.com به مخکې موږ ډاونلوډ کوو د پلی سټور نه جدا اپلیکیشن به کرک باز به ICC کرکټ به سکای سپورټس به ESPN به جیو سپر به نو دا اوس دې کې دننه موجود دي. بیا که موږ کته نیوز ته وګورو نو پکې دی BBC نیوز دی، ډان نیوز دی، دی نیوز انټرنیشنل دی، سما نیوز دی، دنیا نیوز دی، ډیلی ایکسپریس دی، جنگ دی، جیو اردو. دې کې تاسو نیوز هم په اردو کې کتلی شئ او هم پلی کولی هم شئ، په ویډیو کې به تاسو ته هم ښیي. بیا که کوم غټ شاپینګ چې دي مثلا دراز.com شو، امازون شو، اولکس شو، ګل احمد شو، علی بابا، علی ایکسپریس دا ټول دې کې موجود دي. بیا که ریفرنس کې موږ وګورو نو دې کې ویکیپیډیا شله، د فری ډکشنري، انګلیش سټاکس ایکسچینج پکې هم دی. بیا که بینک اینڈ فرانچایز، بینکنګ اینڈ فاینانس، بینکنګ اینڈ فاینانس پکې هم دی چې دې کې مختلف بینکونه دي. مثال کې بینک الحبیب شو، HBL شو، بینک الفلاح شله، UBL شله، نیشنل بینک آف پاکستان دی، بینک آف پنجاب، ټول بینکونو طریقې کار تاسو په دې کې پکې کتلی شئ. که بیا که موږ راشو د ګورنمنټ اپلیکیشن که موږ وګورو په هغې کې PTA شله، نادرا شله، فلیکسي ورلډ شو، جاین پاک آرمي شته. د څومره اشتهارات د دې هم تاسو کتلی شئ او هغې ته دې ځای نه تاسو اپلای هم کولی شئ. بیا که ټریولز دي نو دې کې تاسو انټرنیشنل فلایټونه مثال کې تاسو یو ملک ته ځئ، تاسو د جهازونو
ټایمینګ ګورئ هغه به تاسو ته په دې کې میلاو شي. دې کې پاکستان ریلوے، پی آی اے، امارات، لاګینز، فلایټ اوے پکې هم دي. بیا که تاسو انټرنیشنل نیوز وګورئ ویدرز باره کې هغه پکې هم دي. د weather.com، ورلډ ویدر، ویدر سټي، دا ټول دې کې پکې موجود دي. هر قسم د دنیا هر قسم اپلیکیشن چې دی هغه په دې کې موجود دي. نو بیا دا د سټوډنټ لپاره د ایجوکیشن چې دې کې پکې د علم کې دنیا، result.pk، پنجاب یونیورسيټي، علامه اقبال اوپن یونیورسيټي، بورډ اف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډري ایجوکیشن ابټاباد، او بیا پکې د پېښور بورډ پکې هم دی. نو دې کې تاسو ریزلټ هم کتلی شئ او د بورډ باره کې څه قسم معلومات دي هغه تاسو په دې کې کتلی شئ. بیا لاندې جابز دي، دې کې مختلف قسم جابونه دي چې هغه تاسو په دې ویب سایټ وکتلی شئ. روزګار روزي.pk دی پکې، نو دې کې هر قسم روزګار تاسو کتلی شئ. بیا کوم پراپرټیز دي هغه دې کې تاسو کتلی شئ. مثال کې ځان تاسو ځمکه اخلئ خرڅوئ زمین.com، DHA ملتان، لاهور، ریل اسټل، هرزا.pk، بحریه ټاون، ای پراپرټي، دا دې کې هم موجود دي. بیا پکې مختلف د خوراکونو باره کې فوډ پانډا، KFC پاکستان، یونایټډ کینګ آنلاینز پکې هم دي. بیا که موږ راشو د هیلث باره کې موږ وګورو، د هیلث باره کې هم دي ګرځي. نو ډېر مختلف هر قسم اپلیکیشن دې کې موجود دي. بیا لاندې که موږ بکس وګورو نو دې کې مختلف قسم بکس موږ ته هم میلاو شي. هر قسم بکس په دې کې هم موږ ته میلاو شي. بیا که موږ دا وګورو نو فلمز، مختلف قسم فلمونه دي کې هم کتی شو، سرچ کولی شي او ډاونلوډ کولی شي. بیا میوزیک پکې هم دی. نو ډېر اپلیکیشن دی پکې. دا که موږ یو ګورو نه دا ویډیو باسي ډېر زیات اوږده شي. نو اپلیکیشن پکې بې انتهایي زیات دي. نو مخکې به چې دا موږ ځان په موبایل کې ډاونلوډ کړو نو دې سره به زموږ موبایل میموري فایل کېدله. نو اوس دا هر قسم اپلیکیشن تاسو دې کې کتلی شئ. بیا که تاسو شارټ کټ ګورئ نو د آل اپس باندې به کلیک کړئ. دې کې تاسو ټریولز، ویدر ځین چې شي سلیکټ کړئ، موږ ویدر سلیکټ کړو نو دا ګورئ ویدر یې راواغسته. بیا که موږ دې ځای نه راشو سپورټس ته، دا به سپورټس موږ ته کولاو کړي. بیا تاسو دې کې ایرپلاین موډ او نور هر قسم شیزونه تاسو دې کې کتلی شئ. که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شي نو لایک کړئ او ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د نوې ویډیو لپاره موږ له راکړئ اجازه. په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د لوی الله په امان.